हर इंसान पर दुनिया के परेशानों मसाइलों के घेर दे और इंसान दे सोच के प्रोत ते का दुआ कई नो वे खुदा परेशानी कबल तम वही नो या अल्लाह परेशानी में दा चा तदा माल परेशानी दा चा सर निश्ता परेशान रे चा सरश्ता परेशान रे द चा बची निश्ता परेशान रे और द चा बचिश्ता पागे के परेशान रे द चा अज़मका कोर निश्ता परेशान रे और द चा अज़मका दा कोर रे के परेशान रे दा वली दा खलक परेशान है के प्राते दी और टोल जन पदे परेशान है के तेर सार नमा खम मासखुतना पूरे दा परेशानी और ब्या के दशपी उदशी न पगोलू दकीगे वे खूब न राजे दा د دې او سو وجې دي زمانو نو نن درته زه یو څلور څیزونه ښیم او وجې به هم درته وښیم او د هغې علاج به هم درته وښیم څلور څیزونه که دا څلور کاره مونږ تاسو کړل نو انشاءالله چې هېڅ قسمه پریشاني به مونږ او تاسو ته نه به د مال پریشاني وي نه به د بچو وي نه به د ښځې وي نه به د مور او پلار وي نه به د ګاونډي وي نه به د مرض وي او نه به بل تکلیف وي ازمایش کرام شي بیماری او تکلیف خود تب آگے کے مطمئن خوشحاله به فریادونه بنه کې لومبی دا دی چې مونږ سار وختي پاسو نو هر انسان د ګناه په سوچ کې پاسي د الله د رضا سوچ هیڅ کم نه کوي که یو دکاندار دی دی کې خمش ته ګورې ټول نه یادو یو دکاندار دی هغه چې سار وختي پاسي نو په دې سوچ پاسي چې نن به زه څونه پیسې وګټم او د بل مسلمان جیب به زه څنګه ووهم زه به څنګه دا دویم نمبر او دریم نمبر سیز دو ایک نمبر پسیز خرس کم دا گڑی والا شی بزا دا سوچا سترہ پشی سنگ خرس کم دا شی بزا کمزور پخ سنگ خرس کم دا دوکاو ٹگی چیز پا دے سودا کے کوم دا دے انسان نبے سنگ پٹا کم چی دے پی پی نشی او زی خرسا کم او زبا دا خراب مال دے خسر سنگ یو زی کم چی دا او باسم او پیسې څنګه وګټم دی به څنګه خدای خوشحاله ته چې د خدای بنده خفه کې او د خدای د بنده جیب وی او د الله بنده ذلیله کې او رسوا کې نو الله به تا څنګه خوشحاله کړي ګوره لږ سوچ او عقل او فکر پکار دی یو زمیندار دی چې سار وختي پټي ته ځي دی په دې سوچ دی چې زه نن وختي لاړ شم او بخور کوم چې پردی او به زه څنګه ووایم او که دی یوې کوي دی په دې سوچي چې څوک نه چې دا یوې دی پردی پولې ته یا دا سسکور عالم کم او دا پردی پوله جگہ ہوندے اتراشم او که دی سامان خرسی سبزی خرسی او دی گوتے ڈکای نو دی چی دی پسل تا گوری پا دی سوچ کی چی پا دی مٹرو کی خو پاخم شتا او دی کی خو وڑا دانم شتا چی دا با دا سنگا پا خریٹو باسم دا گوتے با سنگا وڑا کم چی شی پا کی لگ رازی او دی پڑی را سنگا خرسا کم دا ٹماٹر سقا با دا سنگا و باسم دا سقا بلان دی کم دی اغیل سوچو نکی او فکرو نکی پا سوچ او فکر کے پروت تے باغ والام پا دی سوچ او فکر کے پروت تے یہ دا خراب سی دا خراب سیو بندے کا لکا خیر بندے کو چی دا خراب میوہ با پا دی خد سنگا و باسم دا سوچ چی دا منگا استاسو دے چی دا بل جیب سنگا وو یو ڈاکٹر چی دی سار کلینک تا اپا دی سوچ کے دے کہ یو مریض مال راغی دا جیب بزب سنگا وام دتا با دا ایکسرے ضرورت نیو زبا ہوتا لیکم ایکسرے والا سر وزما خبری کی نیم استاو نیم زما الٹراساؤنڈ با ضرورت نیو زبا ہوتا لیکم اغی سر وزما خبری چی 100 روپے با پاکی مال راکے دا لیباٹرے ضرورت بنیو زبا ہوتا لیکم اغی سر وزما خبری چی مال با 100-200 روپے راکے دا مریض او بیا چی کم دارو دا خک کمپنے پا یو 100 او 200 روپے کیگی زبا تلاغ 500 روپو لیکم دا 600 بلیکم چی ما تالتا فیدہ میلوش دا سوچ دا یو انجینیر چی سار پاسی ہم پا دے سوچ کری چی دا سکول خو ٹیکدار غشتے دے سونا کمیشن بتیلو خراب سیخ دیو لگئی کمزور دیو لگئی لگ سیمٹ دیو لگئی خو جدا ما پیسے پکرو دی دا سیز دے دا مارونو چی منگے پریشانو کے چودی مال ډیر ګټي خو چاته د زوی پریشانی ده چاته د ښځې پریشانی ده چاته د مور او پلار پریشانی ده چاته د ګاونډي پریشانی ده او که دا پریشانی اسم نه د قبر پریشانی خوړو چې ته تللی نه دی د آخرت پریشانی خوړو چې ته تللی دا به څه کوم دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرامې ګټو دا زمونږ دا خو معمولي شی دی دا لوی خلق دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران
او دا غټ سرمایه‌داران چې ګټي واخ واه دې په 100 او په 200 کې ګټي هغه څه کوي هغه غون میل د چینو وایي وي دا چینی زما شو دا به نه خرڅوي په بل چا بل مالدار دی هغه بل غون میل والی د چینو وي دا به په بل چا نه خرڅوي هغه زما شو په دې باندې ټول سرمایه‌دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیم وکړي او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپله والي بیا خوندي کې نه خرڅوو ریټ وخیږي د 100 نه 200 ته او د 200 نه 300 ته او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باید د 100 روپوشې په 300 خرڅېږي دا پیسه چا لګټي دا خدای خو د اربونو مالک دی یا خو د کروڑونو مالک دی دا خدای نه مالک پته ولګېده یو سوچ ذهن له راغی چې دا خلک هسې ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو خو چې د مسلمانۍ کم سوچ دی او د الله د وینا پابندي د هغه په موږ کې نشته بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم او څومره ډېره وګټم نو بس علاج یې څه دی زمارو علاج دا چې سهار وختي وځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم هر څومره نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زمانه خوشحاله خو ډېره پیسه وګټه د پیسې ګټل تا له منع نه دي د یوې کارخانې په ځای 2 لګوه د 2 په ځای 3 لګوه د 3 په ځای 4 لګوه خو نیت دا وکړه سهار چې دی پټي ته څه سوچ وکړه وایي دې پټي ته زه ځم الله دا فصل کرم دې دپاره چې ما له غنم پیدا شي ما له جوار پیدا شي دا فصل زه پې خپله او د ښځې او د بچو خېټه وپالم او خدای ډېرې پکې راکړه چې عمره حجونه هم پکې وکړم او الله نور هم پکې ډېرې راکړه چې ځان له پکې یو کور هم جوړ کړم یو موټر هم پکې جوړ کړم خو الله ستا نوم به هم پکې یادوم ګناه به پکې نه کوم الله ګناه به پکې نه کوم حرام به پکې نه کوم پروردگاره تا به پکې یادوم او ستا نوم به پکې یادوم تګي به نه کوم دوکه به نه کوم زما د قسم یې درته ګورې حقیقت وی چې څوک نه کوي تګي د هغې شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګران هم خرڅېږي بیا زه یې تجربه وکړې چې دا تاسو په ګوړو کې رنګکاټونه اچوئ مارکیټ ته یې وړی نو حرامه مو ګټله او که یو قوم ته ما ته که دا پته ولګی چې پلانکې سړی ګوړه خرڅوي او بې رنګکاټه سوچه ګوړه خرڅوي نو زه ښار کې څه کوم چې علم زه به یم چې هلکه په 3000 سټه ده مال یې په 3.5 راکړه خو مال یې پاکه راکړه خلک سوچه شی غواړي ته لاړ شه مارکیټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره ماله سوچه چای راکړه اعلی په 100 کیلو ده په 1500 ماله په 600 راکړه خو ماله سوچه راکړه پیدی په 150 روپے کیلو در نه اخلم خو ماله سوچه پی راکړه رښتیا ووایه په سوچه خلک پیسې ورکوي که نه ورکوي نو کار ولې پاک نه کوي الله ولې نه خوشحاله وي یو علاج دا شو چې هر سړی چې سهار وځي ونه کې دې دا سوچ وکړي چې زه نن څومره کارونه کوم څومره دی کې به زه د الله د رضا کوم بس چې الله پې خوشحاله شي ته ګوره تماشه کوه په هغه لږه چې به تا ته خدای پاک خیر او برکت پیدا کوي یو موس غریب سړی و غریب او هغه د کور کې کار روزګار به یې نه کو چې کور ته به راغی نو ښځې به ورته وایي ته کار روزګار نه کوې ښځې بس زما مزدوري دیاړې نه کېږي نو زه څه وکړمه کار روزګار ته یې ډډې نه لګېږي نیک سړی و مونځ به یې کوه دس به یې کوه سوچه کار به یې کوه په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي دا یو غم دی چې پاک کار کوي نن راځه که نه د تیلو پمپ کې د نوکر کوم خو تیلو پمپ والا ته وایي زه به سوچه کار کوم زه به غلط کار نه کوم ګیج به هم پوری او هغوی زمانه خپل کار کوه ځانه دې ملا جوړ کړی ملا مې نه دی پکار مال هغه سړی پکار دی چې ماله پو کم خرڅوي او ګیج د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخاندانو له شی خرڅوي هغې ته پته یي که نه پته چې دا شی خراب او بیا هم خرڅوي دا خو لوی غم جوړ دی یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کوي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کړم زما به هم پکې وشي او د هغه به هم پکې وشي نو ظالمه د بل لپاره د الله خیرت خراب کړ ټول څوک ځان له خرابوي او څوک د بل دپاره خیرت خرابوي ناښه سړی نو کار روزګار به یې نو کله په ښځې او بچیو ناره تېرېدلې نو یو ځل یې خوب ولید نو چا ورته مې وی ورشه هلکه د پلانکي ځای کې یو تیږه پرته ده او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت یې او که پکې نه وی نه برکت پکې نشته وی نه مې دې پکار سهار چې پاڅېد ښځې ته وایي ښځې
ما ته خو بېګا په خوب کې چې وایي چې یو تیږې راتوخو چې د هغې لاندې سل اشرفۍ پرتې دي راواله. نو ما ورته وایي چې برکت پکې شته که نه؟ نو وایي چې برکت پکې نشته. مې نه رالم. ښځه ورته وایي خدای دې بیخ بنیاد وباسه، مونږ دې وځه، مونږ نار یو، ښځه مونږ بچي دې هم نار یو، ته په برکتونو پسې ګرځه. ورشه راوړه د یک بخته چې څه پې والو. وایي ښځې چې برکت پکې نه راغی. چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولیده. نو ورته په خوب کې څوک وایي وی هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ د اشرفۍ پرتې دي راواله. دی ورته وایي برکت پکې شته که نشته؟ وی یاره برکت خو پکې نشته. وی نه مې دي پکار. ښځې ته وی ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته چې 10 اشرفۍ لاندې پرتې دي او راواله. نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه؟ وی نشته. مې نالم. ښځې ورته وی مونږ دې وخېجه، د سلو نه خو لسو لرانې، د 10 روپۍ له ګورې شی روان دی. ورشه بیخ دې وده، مونږ دې وخېجه، کار دې نشته او بچي م نار دی او زه م نار یم، راواله دا 10 روپۍ. څه خو به یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه رالو. هغه هوښیار و چې برکت نه څه به کېږي، زه به اوس دا 100 روپۍ روانم، دلته به ته ناجوړه شي، په هغې به ولګه، دلته به بچې ناجوړه شي، په هغې به ولګي، دلته به مقدمه جوړه شي، اسپتال به راشي، څه پم په داسې پیسو. بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب کې ولیده، وایي پلانکي ځای کې یو تیږه ده، ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راواله. دې ورته وایي برکت پکې شته که نه؟ وایي او شته پکې. سهار چې راپاڅېد ښځې ته یې وایي وی ښځې وی ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی. د مړه وی خپل کار کوه، 100 دې نه راغېستې، 10 دې نه راغېستې، روپۍ پسې ګرځې، ځه برکتونو پسې ګرځه، رالی او که نه رالی، خدای دې بېخ وباسه. هغه دی لاړ نو ده هغه کاڼی اوچت کړ نو 1 اشرفۍ پرته وه، هغه یې راواغېسته. چې راویغېسته اشرفۍ ډېر ښه نو ده وی چې یاره څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بینګی او ساګ او اوړه موړه رالم، راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي که نه. نو لاړ د دریاب غاړې نه او یو مضبوط کب یې واغېست، ښه مضبوط غټ کب، او راپوګېر ته چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښځه بچي په بر بېخه کب وخوري، خوراک وخوري. چې کور ته یې سینګ راوړه، وی ښځې وی کب مې پرې واغېست، سړیه بیخ دې وځه، پسه به دې وړه اغېستی و، پسه به دې سالوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې سبزي وه به دې اغېستي و، نو یو کب مې بس ښځې خبرې به نه کوې، نن په بر بېټ دا یو شی خورو. کب چې کله پاکه په کور کې ویسېره نو په هغه کب کې یو ملغلره راووته. وایي دریاب کې دننه ملغلرې یو ملغلره قیمتي پکې راووته، هغه یې راوچته کړه او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې یوړه، وی دا یو دکاندار ته وی دا خرڅوم، هغه چې وکته وی دې قیمت ما سره نشته، دا به کم ځای خرڅېږي، دا خو مله دا باړی دکانونه دي، هلته ورشه کټ مارکېټ کې لوی سراب دی، هغه له یو سره دې پیسې هغه سره دي. چې هغه له یې څنګه یو چې وکته وی کاکاجي د دې پیسې ما سره نشته، د دې قیمت دومره دی چې دا مونږ سره دې بازار کې نه پوره کېږي. دا چې کم صدر کې مثلا لوی مارکېټ دی او غټ سراپان ناست دي، هغې له یو څه هلته لاړ او بلا په لکونو زرګونو اشرفۍ او درهم پې وشو او کور ته یې راوړلی. ښځې ته یې ویې ودې لید برکته، ګوره څه خبره شوه چې د الله د رضا دپاره د کم کار وکړو نو چې لږ یې وګټې نو برکت به پکې، او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړو نو ډېرې به وي، مال به ډېري، دولت به ډېري، خو بر برکت به بلکل. نو اوس شیطان دی چې ته دې ته پرېږدي، شیطان وي برکت به خپل کار کوي. شیطان مثال د هغه ښځې دی، او وایي برکت به خپل کار کوي خو چې شی ډېر وي، نو شی ډېر دی او دلته راته غم پېښ شو او بیا چې ډاکټر له لاړې نو هغه وایي 10 لکه روپۍ به دې لګي. اوس به څه کوې؟ زه حیران په دې چې موږ ډاکټر په خولې باندې 10 لکه روپۍ لګو، موږ د انجینر په خولې چې هغه وایي دا کور به جوړېږي خو په دې به 80 لکه روپۍ لګي، د هغه په خولې 80 لکه روپۍ لګو او د خدای او د رسول په خوله 10 روپۍ نه لګو. چې خدای او رسول الله ته وایي چې په دې 40 روپو کې 1 روپۍ ورکړه، په دې 1 لک روپو کې په غونډ کال کې 2.5 زره ورکړه،
او زه دله زیاتې درکوم. نو د خدای او رسول په خبره باندې موږ نه لګو پیسې. او انجینر وایي دا کور دی او درته په شل څلوېښت لکه. بل انجینر راغی نه نه وایي دا ده چې کوم اسټیمیټ جوړ کړې دا کمزوری دی، سبا به راته رابرجې کړک شي، دا به شپېته لکه روپۍ. یو وایي څلور سوترې سیخه، بل وایي نه 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 دی کې به شپږ سوترې چی ګورې. یو وایي سیمټ دومره واچوه، بل وایي نه زیات واچوه. هغه چې څوک درته زیاتې یاري د هغه منې ښه ډېرې پیسې پرې لګې. او چې خدای درته وایي نه لګې، رسول درته وایي نه لګې، بچي درته وایي موږ له دا شی راوړه نه هغه خوشحالی، ښځه درته وایي دا شی راوړه خوشحالی، دوست درته وایي دا شی راکړه خوشحالی، او الله او رسول نه خوشحالی. په دې خبره پوه شوې؟ نو د خدای د طرف نه به تا سره مدد د کوم ځای نه راشي. لومبی کار به څه کوو؟ رسول الله مبارک ته الله پاک فرمایي د سورت انعام آیت ته قل اوایا ای محبوبه د خلکو ته ان صلاتي چې زما مز و نسکی او زما بدنی عبادت قربانی وغیرہ بدنی عبادت، ان صلاتي زما بدنی عبادت و نسکی زما مالی عبادت و محیایا او زما زندگی او جن و مماتی او زما مرگ لله رب العالمین د هغې الله د پاره دی چې هغه د ټول مخلوق رب دی. چې مونځ کوم مونځ به الله له کوم چې الله خوشحاله شي. ځکه بدني عبادت کوم روجي نیسم دا به الله د پاره نیسم چې رب العالمین خوشحاله شي. زه چې څومره بدني عبادتونه کوم دا به الله له کوم چې الله خوشحاله شي. و نسکي او زه چې څومره الاله کوم ذبحه کوم دې دپاره به نه کوم چې بچي مې غوښه وخوري، زه به چا دپاره کوم؟ الله دپاره. که زه قرباني کوم زه چې الله خوشحاله شي، دا به مې مقصدي. که زما زوی شوي او زه عقیقه م کومه دا نیت به نی چې خیرات کوم مړه ښځه به مخوري، بچي به مخوري، غوښې به وخورو، نیت به دی چې الله خوشحاله شي. ځکه حج کوم دا به نه وایم چې هلکه خلک به ووایي چې پلانکي حج وکړه او اجي شو. عمره کومه هلکه خلک وایي د خو 2 عمرې وکړې او 3 هم وکړې او ډېرې عمرې یې کړې. دې دپاره کوم چې زما رب او الله زما نه خوشحاله شي. ځکه صدقه م ورکوم دا نیت به مینی چې خلک وایي چې پلانکی خو ډېر سخي دی او بلا صدقه یې ورکړه. زما مقصد بسي چې الله خوشحاله شي. و محیایا او زما د ژوند ټول کارونه به هم د الله دپاره. هسې که ته دوکان ته ځې او سودا خرڅی او پټي ته ځې او نیت دې دا وکړه چې زما د ښځو نفقه پیدا شي، نو ثواب ونه شو؟ ثواب شو که. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي چې که یو شی بازار کې دې واغېسته او کور ته وړې او نیت دې دا وکړه چې زما ښځه او زما بچي دا خوراک وخوري او عبادت پرې وکړي، نو ثواب دې وشو. رسول الله مبارک خودم فرمایي چې یو نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډله، نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې د محبت په بنیاد ومنډله، دا نه چې د ښځې لاسونه شل دي، نه په خپله اوچتولی شي، خو تا د دې ښځې د خوشحالولو دپاره چې پیغمبر وایي دا ښځه خوشحاله که، یو نوړی دې واخېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډه، قسم په خدای په دې م الله خوشحالېږي. د خدای دپاره یو کار کوه الله خوشحاله که. نو د خوشحالۍ کنجانې بیا چا سره دي؟ الله سره. دا به خدای چېرته خفه کړي. حضرت سعد رضی الله عنه په لاره باندې روانو د رسول الله مبارک ورسره ستړي مشي وکړل. نو چې په خیرالې ورسره وکړو نو د هغه د الله سخت ودي دی کې غوټې وې غوټې. چې څوک کار کوي چاري سسکوره وي په دې لاسونو کې غوټې وي. نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وی سعد دا څه دي؟ او ورته څه وایي؟ وی د الله رسوله بچو له پې رزق ګټم. مثلا زه به دا ووایم چاري پې راکاږم، سسکوره پې وم، رمبي باندې پې ګوټ کوم، وی د الله رسوله بچو له نفقه او رزق ګټم، ځکه مې د الله سختې غوټې دي. قسم دی حضور پاک د هغه لاس راواغېشتل، اوچت یې کړل او ښکلې یې کړل، ورته وي دا لاسونه به جنت ته ځي. نو کوه که نه له تجارت بیبي له نفقه وګټه، بچوله وګټه، نیت دا وکړه که نه چې ته دا وایې چې یاره زه ځمه او دا 2 نمبر به په 1 نمبر سینګ خرڅوم، دا ردي به په دې بل کې سینګ وباسم، دا نیت مه کوه که نه. نیت دا وکړه چې زه الله خوشحالوم، ښه شی خرڅوم، دا خراب په خراب قیمت خرڅوم، جدا که دا ښه او خراب، وایي د دې ښه دا قیمت دی او د خراب دا قیمت دی، ښکاره که ګاګ ته شی. 2 نمبر شی مه خرڅوه، 1 نمبر شی خرڅوه. قسم په خدای د دې تنګي نه او د 400 نه به خلک پېښور ته هغه مسلمان لري چې هغه ښه شی خرڅوي. خراب شي والا چې ما ته پته ولګي چې پلانکې ښه شی خرڅوي، زه 10 روپۍ زیات الم خو ښه شی اخلم، خراب ولې اخلم؟ د یو ژبې مسلمان شکل، د 2 ژبو مسلمان ولې جوړېږي؟ د یو ژبې مسلمان شه. ته وګوره که ستا ژوند د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ شو، راشه زما په مخ لاړې وکړه.
هر سال چې پټي ته ځې نیت دا وکړه ښځه مې ډېر رزق وخوري بچي مې وخوري دا نیت هم وکړه مړه وایي چې ځان له یو ښه کور پکې جوړ کړم دا نیت هم وکړه په دوکان کې په سودا کې چې ځې دا ټول نیتونه پکې وکړه حج پکې وکړم عمره پکې وکړم جومات له ورکړم بچو له ودونه وکړم ښځې له جامې والم ډوډۍ وله راوړم بچو له ښه کورونه جوړ کړم الله تاسې خوشحاله چې بچي زما خوشحاله عبادت وکړي دا نیت وکړه هماغه کار کې خو نیت خو وکړه کار الله د پاره وکړه کار ته ګوره چې خدای پاک تا خوشحالۍ که نه ته ګوره چې تا له خدای په دې کار کې برکت اچي او که نه اچي نو موږ به هماغه کار کوو نیت به د شیطان کوو شیطان به خوشحاله او خدای به نه خوشحاله و لومبی علاج څه شو سار وختي چې څوک زمیندارۍ له ځي که دوکاندارۍ له ځي او که ډاکټر صاحب ځي کلینک ته نیت ترې ده وکړي چې دا کم هلک ماله راځي او کشر دی داسې علاج به کوم لکه د خپل بچي چې کوم او دا کم هلک چې زما امزولی دی او ماله راغی داسې علاج به کوم لکه خپل رور له چې کوم او چې دا کم مشر ماله راغی داسې علاج به کوم لکه خپل تره او خپل پلار له چې کوم بس دا نیت وکړه ته ګوره چې په دې رزق کې خدای پاک ستا برکت اچي او که نه اچي چې ته پکې خوشحالېږې او که ته پکې نه خوشحالېږې انجینر صاحب تم دا نیت وکړه وایي دا سکول چې جوړېږي او اسپتال چې جوړېږي دا نیت کوم چې دا داسې جوړ شي لکه زما خپل کور چې جوړېږي دا شته مړه په بار ملکونو کې شته دلته نشته ما ته یو سړي ابرزم خبره وکړه یو ملک یادو ما ته اټلي ریشه اټلي کې ما ته یاره مولوي صاحب هر څه سوچه دي خو ارمان دا دی چې یو ایمان پکې نشته دروغ نه وایي دوکه نه کوي شی ښه خرڅوي ایک نمبر خرڅوي جنګ در سره نه کوي جګړې در سره نه کوي په لس شل کاله کې په هغې کې چې تر اوسه پورې موږ جګړه صحیح نه کړه د مشر احترام کوي د کشر خیال ساتي چا سره ظلم زیاتې نه کوي ما یې بس شیطان د هغې نه اصل ټرانسفارمر رانیولی دی چې هغې ته ایمان وایي بس هغې ته ختم کړی باقي خو چې هر څونه عمل کوي نو ثواب پرې نه میلاوي چې ایمان ورسره نه زمونږ قرآن دغې خلکو خپل کړی دی زمونږ دین دغې خلکو خپل کړی دی او موږ پرېښی دی دا ولې موږ دا ظلم کوو نو دننه پس زما بیان چې څوک اورې دا یو فارموله سار چې وځی که خیر انشاءالله هر سړی چې کار لوځي که دوکان لځي که زمیندارۍ لځي که نوکرۍ لځي هر څوک چې کار لځي دا به مهرباني کوې یو 2 رکاته نفل به کوې څو رکاته 2 منټه پې مړه لګي نو 2 منټه څه شي 2 رکاته نفل به وکړې او بیا به الله تعالی سوچت کې چې الله زه د رزق پسې ووتم ځان لم ګټم ښځې بچو لم ګټم ډېرې غواړم دنه خدایه حلال او برکتي حقه دنه غواړم چې ته پې خوشحالېږې بس ته ګوره اوس ماسخوتن چې راځې ماښام بیا ما ته ووایه چې بیا په دله خدای پکې برکت اچي او که نه اچي لږې به یې خو سوړې به وطني لږه ډوډۍ به یې خو سوړه به وطني محفوظ به یې خوشحاله به ته به هم خوشحالې بچي به دې هم خوشحالې سکون به مې اطمینان بني دا یو دویمه فارموله ده ته څه ښیم دویمه دا چې ته دوکان کې ناست یې په لاره روانې موټر کې روانې او د پټي په پوله روانې نو یو ټکې وایه لا حول ولا قوة الا بالله څنګه به وایې الا بالله دا رښتیا د سار یو ټکې رانه هېر شو سار چې دې دا 2 رکاته وکړل د دې نه پس به 100 کرته خیر دی که دغه وخت نه وروسته هم ویلی شي او مخکې هم ویلی شي 4مه کلمه به وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير که څوک یې اوږده ویلی شي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وکه د اوږده نشي ویلی دا مختصر وایه ما سره ووایه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 پیرې به وایه 2 رکاته نفل او دا 100 پیرې بس اوس به د خدای د شیطان نه بچ کوي اوس به توجه نیکۍ ته کړه خیر دا عمل پې وکړې پته به راته ولګي ټوله ورځ به نیکۍ ته توجه وي او چې دا ما راته وایي چې د الله دپاره نیت دی دا به دې هم خدای درست کړي او دوکان کې سودا خرڅی نو هلته هم درته خدای پاک نه یې غلاره ښایي چې دا ښه شی خرڅ کړه او ته ګوره ګاک به دې هم ډېرې او د ځمکې مدن به دې هم ډېرې او ځمکه کې به دې پیداوار هم ډېرې خوشحاله به مې دا یو فارموله دویم څه دی دویم به دروځې لا حول ولا قوة الا بالله څونه ښکلې معنی ده ډېره غټه معنی ده رسول الله مبارک فرمایي چې څوک وایي لا حول ولا قوة الا بالله د او یو بیمارو علاج دی د څو او په ټولو کې راکوټې بیماري ټینشن دی ټینشن ټولو کې راکوټې ټینشن خو د ټولو نه خطرناکه بیماري ده لا حول او ډېرې معنی لري لا حول
یا خدایا د شیطان نه خلاصي نشته مګر ستا په توفیق. د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دوکان او په دې ځمکه کې نشته الا مګر د دې نه مې ته بچ کې. د بیمارۍ نه بچ کېدل نشته مګر ته به مې بچ. د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه، د بچو د ښځې د غم نه، د بیمارۍ نه، د وسوسې د شیطان نه بچ کېدل نشته مګر فتاري ته به مې بچ کې. ولا قوة قوت عبادت متعلق طاقت، د کار طاقت، د وجود طاقت، د مال طاقت، دا ټول دا خدای نشته مګر دا د چا د طرف نه دي؟ د الله د طرف. ښکلې معنی ده چې څومره خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د وجود تکلیف دی خدای د هغې نه ما بل څوک نشي خلاصولی، او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د هر څه دا ټول به ستا په توفیق یې پروردګار. 500 پیرې به دا شواروس کې وایي یو 15 منټه پې لګي، نو 15 منټه باندې چې ستا دنیا هم ښه کېږي او آخرت ښه کېږي نو ته نه څونه به وایو که خیر انشاءالله. سلزلنا مینه چې دا مخ دې وا 500 کرته ته به 500 کرته وایې او ښځې ته دې وا چې هغه 500 کرته نو ګیر نه نو ظالمه ښه شی درته ښیم کړه فایده ده پکې انشاءالله. خدای نن درته فایده ښیم انشاءالله. نو څه شو ووایه څه شی؟ لا حول ولا قوة الا بالله. که العلی العظیم ورسره وایه لا ښه ده. اوس چې کله ماښام ماسخوتن کور ته راشئ او د ماسخوتن لمونځ هم وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زموږ نه ګناهونه شوي. زرها وایو خو ګناه به لازما به ګناه شوي، کمې زیاتې د نظر ګناه، د لاس د ژبې ګناه، نو استغفار به وایه. استغفر الله الذي وایه لا اله الا هو الحي القیوم واتوب الیه. او کوی چې مختصر دا نه یادیږي نو یادیږي ملا صاحب نه زده استغفار یو ټکي دروازې زده کوی، او که بیا هم نه یادیږي نو داسې هم ویلی شئ چې استغفر الله وایه ربي من كل ذنب واتوب الیه. او کوی چې دام ګران دی نو داسې وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دام ویلی شئ اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. دا به څونه وایه؟ دا یو 100 کرته وایه. 313 کوې خو ډېره ښه ده، خو خیر 100 پیرې دا به وایه که خیر انشاءالله. وایه ګوره که دروازې د نه څه غلطۍ شوي او کوم ګناهونه شوي او څه رواني شوي الله به معاف کړي درته. او بیا چې کوم وخت اوده کېږې نو 2 کاره به کوو. یو به دا کوو چې یو 100 پیرې به درود شریف وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا بهتر درود دی. دا اللهم بارک دویم درود دی، دا لومبی درود. او که دا درته ګرانې مختصر وایه اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. یا داسې ویلی شي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي 100 پیرې وایه به انشاءالله که. او چې کله اوده کېږي بیا نو اوده کېدو وخت کې بس دا خو ستا پوره سیسټم، دا خو تا دپاره یو پیکج ما تیار کړه. دا ښه پیکج دی ستا دپاره. د دنیا د پریشانو نه، د تکلیفونو، بیمارو، مصیبتونو نه به دې خدای ساتي، او په رزق او په مال اولاد کې به د خدای برکت هم ایږدي او ټینشن نه به خلاص شي. څو شو هلکه؟ 4 څیزونه شو ستا په پیکج کې. څو دا نن د سره د مدرسې سبق ورې زوتوم، نن د ته د جمعې په زور تقریر نه کوم، د مدرسې سبق درته زوتوم. سحر کې 2 رکعته نفل، نیت دا چې الله نن څه کوم تا دپاره کوم، او 4 کلمه 100 کرته 500 کرته لا حول ولا قوة الا بالله. او ماښام 100 کرته استغفار او 100 کرته درود شریف. اوس چې کله اوده کېږي نو دا اوده کېدو نه مخکې به رسول الله مبارک دا 4 سورتونه ویل قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، او قل اعوذ برب الفلق، او قل اعوذ برب الناس. دا به واغشتل په لاسونو به چوف کړل، په ټول وجود به یې راښ کړ. هلکه دا خو یاد کې کړ قل یا ایها الکافرون، دا یاد کې استادان نه یاد کې. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، او قل اعوذ برب الناس. بل یو چل بل دا یو شیخ خیر خاصان درته شیب. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایه وی هر منځه پسې 10 کرته سبحان الله، 10 کرته الحمدلله، 10 کرته
الله اکبر. مونږ خو تاسو ته 33 ښایو که 33 خو ډېره ښه خبره شوه. 33 ښه ځه. نو چې 33 کارته شو نو مجموعه سل شو. نو 5 منځونو پسې څو شو؟ 500. 5 منځونو پسې څو شو؟ 500. او بیا چې اوده کېږي او سل کرته وې څو شو؟ 600. نو 600 چې په لسو کې ضرب ورکړې څو ته جوړېږي؟ 6,000. نو تاسو کې به داسې څوک وي چې د ورځې 6,000 ګناهونه یې کړي؟ نه، دا د 6,000 ګناهونو کفاره شو. 6,000 لاغه. او حضور پاک کم خولی دی اسه فرمایی وی هر منځ پسې 10 کرته سبحان الله، 10 کرته الحمدلله او 10 کرته الله اکبر. نو څو شو؟ 13. او د اوده کېدو په وخت کې سل کرته څو شو؟ 130. نه 13 خو یو منځ پسې شو. نو 5 منځونو پورې څو شو؟ 1500. نه 150. 13 په یو پسې شو نو 150. یو نیم سل په 5 منځونو پسې شو، یو نیم سل. او چې اوده کېږي سل به وې نو 2,500 شو که نه؟ نو په لسو کې ضرب ورکړه. دا رسول الله مبارک فرمایي. نو 2,500 شو. نو د 2,500 نیکۍ به تاله خدای درکړي. نو وایي داسې څوک به چې در ورځې بیا 2,500 ګناه کړي. 2,500 خو څوک نشي کولی. د 2,500 ګناهونو صابون خدا شو. مانځه پسې به څه کوو؟ څه که 10 کرته وایې هم په حدیث کې شته. که 33 کرته وایې الله اکبر 34 کرته هم په حدیث کې شته. دا به وایې که خیر انشاءالله. او چې اوده کېږي څو کرته به وایې؟ 100 کرته. 33 کرته سبحان الله، 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر. دا به وایې انشاءالله. دا چې دی اوې 6,000 ګناهونو دپاره صابون شو. څو دپاره؟ 6,000 ګناهونو. نو 6,000 څوک کولی شي؟ دا د هغې دپاره صابون شو. په دې باندې به خدای 6,000 ګناهونه ختم کړي. نو دا مې راته نن 4 هغه څیزونه دي 4. او د اوده کېدو په وخت کې 4 قل صورتونه، آیت الکرسي. آیت الکرسي څه شی دی؟ آیت الکرسي دی وی الله به ټوله شپه شیطانانو او د پیریانو او د مصیبتونو نه وساتي. او د استغفار حسن بصري رحمت الله علیه ډېر لوی عالم د دین تیر شوی دی، ډېر لوی محدث مو، ډېر نیک سړی صوفي مو. یو سړی ول راغی وی ډېر زیات ګناهګار یې. ګوره ښه وی استغفار وایه. بل سړی ول راغی وی بچي مې نشته، وی استغفار وایه. بل سړی ول راغی وی غریب یم مال مې نشته، وی استغفار وایه. بل سړی ول راغی وی زمونږ په علاقه کې باران نه کېږي، وی استغفار وایه. بل دې تپوس وکړو وی صاحب بې عزته ګرځم، څوک مې قدر عزت نه کوي، وی استغفار وایه. نو یو شاګرد ورته بل سړی مې زده دي که دا یو ټکي دې زده کړی خو چې څوک وي په سر مې درد دی نو دا ګولۍ خو راغه پخوا هغه د سور کاغذ ګولۍ به وه که نه. پخوا به مونږ د بسونو کې تلو نو د چارسده کې به سړی راوخته سور کاغذ ګولۍ به یې د پر لا راخرڅوله. نو چې په بدن کې به څونه بیمارۍ به یې بیا یادې کړئ. وی دا یو دا سر خوږېږي او سترګې خوږېږي او په خېټه دړي او زکام وي او مرۍ خرابوي او غوږونو کې درد وي دا نو سور کاغذ ګولۍ به یې راوویسته. نو چا شاګرد ورته وایي چې همدغه د یو د سور کاغذ ګولۍ در سره ده او هر چا ته یې ښې بل سره زده دي که نه. او ته څه وایي؟ وی قرآن شریف کې الله په دې اوه وعدې کړې. فقلت استغفروا ربکم د پیغمبر په ژبه الله فرمایي انه کان غفارا. استغفار وایه خدای به دې وبخي، ګناه به معاف کړي. یرسل السماء علیکم مدرارا. که باران نه کېږي په شیبو باران به در باندې خدای پاک. ویمددکم باموال. مال نشته مال به هم خدای درکړي. 3 و بنین زامن نشته زامن به هم خدای درکړي. ویجعل لکم جنات. باغونه به خدای درکړي. و انهارا. دومره ځمکې به خدای درکړي چې نهرونه به پکې چلیږي. ما لکم لا ترجون لله وقارا. وی د خدای نه عزت ولې نه غواړئ؟ مطلب دا چې استغفار وایي عزت به هم دله خدای درکړي. الله خوشحاله شو که نه. استغفار څه چې ته وایې استغفر الله، زه بخښنه غواړم خدایه. هلکه چې څوک د چا نه معافي غواړي نو ځان عجز او کمزوری ګڼي، او چې چا نه یې غواړي هغه لوی ګڼي. نو الله دې لوی وګڼه او ځان دې عجز او کمزوری وګڼه. استغفر الله الذي لا اله الا هو. د الله نه علاوه بل ذات نشته دی. الحی جمدی دی خدای، همیشه جمدی دی، مرگ ولا نرازی. القیوم. او دا د ځمکې او د دریابونو د هوا او د اسمانونو برخ کته ارس نظام الله قائم کړی دی. و اتوب الی. زه خدای ته رجوع کوم. معنی څونه ښایسته او څونه مزېداره ده.
نو زمارونو نن مې راته د طالبانو سبق وخو ما پرېږده د ټول عمر ورته واقعات وایو او چې نن ورته لږ د طالبانو سبق ویم چې د خپل مقتدیان او دوستان څه نه څه عمل هم وکړي نو پریشانی به هم ختمه شي. تاسو په دې عمل کوئ که خیر انشاءالله پریشانی به هم ختمه شي، ټینشن به هم ختم شي، مال کې برکت به هم پیدا شي، جون کې برکت به هم پیدا شي، بچو کې برکت به هم پیدا شي، ګناه نه به هم خلاصې، نیکو ته به د مینه هم زیاتی. دا سار چې ته سل کرته څلورمه کلمه وې ته ګوره په دغه ورځ به د نیکو ته مینه هم زیاتی. او یو بل علاج هم دی وسوسو د بیمارۍ نه به هم خلاصې. ډېرو خلکو ته د وسوسې بیماري ما ته دومره ټلیفونونه کېږي ډېر خلک غریبانان په وسوسو کې پراته دي. څوک وایي دا وسوسه ده، څوک وایي دا وسوسه ده، دا شیطان انخطي. و یو خبره ته کوم چاته چې شیطان وسوسې اچوي که نه نو دې به هغه ته توجه نه ورکوي خو دې دې خفه کېږي نه. ډېر خلک په دې پریشانۍ کې دي وایي ما ته خو شیطان دا وسوسه اچوي ایمان نه جو خلاص شم. ما وی نه چې کم کندر کې مالي غل هغې نه غلا کوي او چې کم کندر کې کور کې مال نی د هغه نه غل غلا نه کوي. چې کم ځای مالي نو په هغه ځای غل حمله کوي. نو ما چې وسوسه درته پرېوځي نو زه یم شکر وباسه الحمدلله ووایه ته مسلمان یې نو شیطان ستا پسې لګېدلی دی کې ایمان پروت دی نو ځکه دا شیطان وسوسې درته چې خرابی دی نو اعوذ بالله به وایې ښه اعوذ بالله. او دا سل کرته چې سار دا ما څلورمه کلمه درته وویله او دا سل کرته وې نو د وسوسو نه به هم خلاص. د شیطان چې څومره وسوسې دي د هغې ټولو وسوسو نه به خلاص. دا خو دلته کې یو طالب و باباجي سره زمونږ پخوا دلته کې هغه واړه د جومات هغه کوټه وه او بر برنډه وه موږ ماشومان وواړو نو هغه صاحب هغه ته بل شان وسوسه وه. هغه چې به مونځ کو نو په مانځه کې به وې سبحانک اللهم سبحان 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 نو ټول ورځ په سبحانه به یې تېره کړه او غریب به مخکې نه ته شک یو عبدالله شاه ملک د خدای پاک وبخښي هغه خوشطبع او دلته به ناست و هغه به ورته ستا خدای داسې داسې وکړه سبحان سبحان کې مونږ دې د مانځه نه وویستو خدای دې تباه برباد. او دلته به غریب اوس مې یو دی چې هغه طالب و که بل طالب و دې جومات کې دی رو دلته او دس او غسل له نه رسي او دس به یې دلته کو غسل له به شیرپاو ته تو هغه سین کې به یې لمبل وی دا نور اوبه پلیتې دي وی هغه پاکې دي. دا وسوسه او ما په مکه مکرمه کې یو سړی ولید یو سړی بیت الله شریف ته هلته به مخامخ ودرېږي بیت الله شریف ته نو هلته ولاړ دی پنجابي نو دا ګوته یې داسې بیت الله ته مخامخ به ونیوه او داسې کې ټېړه هم ټېړه هم ټېړه ټېړه هم ټېړه کوږ ولاړی وه داسې به یې وي دا ګوته به یې ګرځوله. یا خدای پاکه مې دا غریب خو لا په غم اخته دی لاس مې تیونیو چک مې ورکړې مې سیدې هو الله اکبر وایه. دا وسوسې شیطان پرېږدي نه سړو ته چې چاته یو شان او چاته بل شان نو علاج خو شته نو که څوک په ډېره وسوسه کې مبتلی لږ د ډاکټر صاحب له لاړ شي دا په وینه کې څه شی کم شي بنده دماغ کمزوري شي نو هم دا شیطان بیا حملې زیاتې کوي. او دویم دا څلورمه کلمه د هغې علاج دی ښه یاده به شي خبره. نو نن مې راته داسې دونه اخول او د مانځه نه پس آیت الکرسي راته ما مخکې ویلې ده چې رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د مانځه نه پس آیت کرسي وایي نو د ده د جنت په منځ کې دغه یو مرګ دی بس د ساعت یې وخېږي. یو سړی په اندرمپایه بره ناست و او ناګهانه اندرمپایې نه پرېوته او چې سیند ځمکې له لار سره یې ولګېد مړ شو. په خوب کې چا ولیده وی الله را سره څه وکړل وی نور خبر نیم خو بره چې جمدې وم په اندرمپایه وم او چې ځمکې له لاړم ځمکې نه نیم تلې نیغ جنت ته تلې د اندرمپایې نه نیغ جنت ته تلې. نو چې آیت الکرسي وی او ساده نه ودي نو نیغ به کم خوا ځې جنت ته به ځې. نو دا څو څیزونه مې راته نن وښول تاسو ته هم ویم او چې څوک زما بیان اوري هغې ته هم ویمه ټولو ته چې دا مهرباني وکړئ په دې به که خیر انشاءالله عمل کوئ په دې ډېر لږ وخت لګي او په دې عمل کوئ نو ستاسو ټولې پریشانۍ او مصیبتونه او تکلیفونه به لري او په مال اولاد هر څه کې به الله خدای برکتونه واچوي. دعا وکړئ خدای موږ له د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله موږ د هر قسمه پریشانو آفتونو مصیبتونو او د رنځونو نه خدای په امن و امان کې وساتئ.